بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمانك موضوع نن دې موضوع د چاغه د عقیدې سره تعلق ساتي او د هغه عقیدې سره چې باغی باندې مسلمان ژوند تیری او هغه عقیده چې باغی باندې به جنت ته ځي هغه نه له بل عقیده باندې نه ځي. هغه عقیده چې کله د بګاغونو مسلمان به او چې هغه د بګینو بیا مسلمان یو کس نشي ګڼل کېده. هغه عقیده د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت کول او د عقیده مسله. دین کې بعض مسلې د عقیده، بعض احکامي قیسی په قران کې ګوره د عقیده به څومره غلې احکام مسائل، پلانې شی حلال له پلانې حرام دي، او دریم د قیسی به کې الله سبحانه وتعالى ذکر کړي. دا یو ایسه قران چې دینه د پوره د عقیده سره تعلق ساتي او عقیده وی رب العالمین باندې ایمان او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بیا د دې په تفصیل لازم نه چې بیا الله څخه الله چې ایمان راوړو نو به چې الله څخه خبره کړي باغی به ایمان راوړي په آخرت باندې، په تقدیر باندې، دغه په پیغمبرانو باندې، دغه په کتابونو باندې، پر رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا ایمان راوړو به دغه نه چې کوم تفصیل هغه راځي. خدای بنیاد دی. گواہی په دې کول چې الله یوازې یو معبود دی، بل څوک دی بد حقدار نشته. دا گواہی کول چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر او د الله بنده دی. به صرف دا گواہی په خله باندې نه ده، لکه څنګه چې لا اله الا الله د پر خپل شرطونه دي. هر سړی چې لا اله الا الله وایي د مسلمان دی. توسوي دی بارک چې څوک لا اله الا الله وایي بس کافی ده خبره. صرف لا اله الا الله وایي مسلمان نه، پر خپل شرطونه یسری لا اله الا الله ټول عمر پروت ته په کور کې خپل بخپې باندې چوري سره سره عمل نه کوي د مسلمان دی. یسری لا اله الا الله وایي او د اسلام خلاف لګي د کفارو سره مرګره، اسلام کمزوري کوي، مسلمانان کمزوري کوي. لا اله الا الله په دې نشته. یسری لا اله الا الله ویلیا او موږ قطعا نه کوي د مسلمان دی نه مسلمان دي شي بيزا دا شان دي شي ویل چې واشهد ان محمد رسول الله د دې لپاره به شرطونه وي. صرف په خله باندې خبره نه ده، په خله باندې خبره چې به خو ډیر خلک د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار شي او چې دا سید دوی د رسول صلی الله علیه وسلم په لار دي. په خله باندې اشهد ان محمد رسول الله او لار د بل چا ده. په خله باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ امام دی، موږ باغه به روانیو او موږ دغه امتیانو لار د بلچا دا گواہی به فائدہ نه ور کوي. نو مطلب اصل د دې گواہی دی د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او دغه سره محبت. د هغه انسان سره محبت کول چې هغه د دین موږ ته واضح کړي او د دین بیان کړي، او دا هغه انسان سره محبت کول چې الله سبحانه وتعالى داغه په وجه باندې مونږه د ظلمات او د تیارونو راويستي ورناته، او دا هغه انسان سره محبت کول چې داغه په وجه باندې الله سبحانه وتعالى مونږ ته د توحید د عقیده او د پاک دین را نصیب کړي. هغه انسان کله الله نه بعد دغه انسان نه نو اوس مونږ هم چې د بوتانو ته پراته او چرته به د کانو عبادت من کو یا قبرونو ته پراته وو دا زموږ عقیده. هغه انسان چې هغه بخپل وي
وی هر هغه خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه مې راته واضح کړې ده او هر هغه خبره چې تاسو د جهنم نه لري کوي هغه مې راته واضح کړې ده. نو چې هر هغه خبره چې انسان جنت ته رسي د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې شتي او هر هغه خبره چې انسان جهنم ته رسي هغه بیان کړي چې ګردین ځان لري ساتي. نو د جنت لاري واضح کړي د جهنم لاري واضح کړي. هغه انسان چې په خپل هغه په حدیثونو کوي ترکتکم علی البیضاء تاسو ما په دې سي دین باندې پرې خو دي چې هغه تک سپین دین دی رڼا درنا لیلها کنهارها دغه دین هغه شپه چې دغه دې سي لکه ورشي بګي تیار نه راځي او بیا چې څوک د دې رڼا نه اوړي نو رسول الله چې دغه بیا یو هالک انساني او تباشوي بدبخت وي چې دې رڼا نه بیا اوړي و دې سي رڼا او دې دین چې دغه شپم رڼا ده نو چې دې دین نه د رسول الله دې طریقې نه سو کوړي نو به پوه شي چې دا سړی ښه بدبخت دی. دغه انسان سره د محبت مبارک باندې یو څو خبرې کوو. دا موضوع دومره وګړه موضوع ده د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره کچا په دې کې موږ ته وی چې ابتوب تو بس بکې نو موږ په ابتونه په میاشتو بلګي خدا موضوع ختميږي نه. د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کول د دې ډېرې وګړي خبرې ډېرې غټي خبرې چې هرې خبرې له انسان څخه موږ صرف اشاره وکړو چې ستا په ځل کې دغه سره د محبت ډېر شي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت د دې دي مثال لکه ایمان زیاتی کمی کنه ایمان زیاتی کمی نو د رسول سره محبت کول دغه بعینه ایمان دی ندم کمیږي زیاتی. د چا محبت د رسول سره ډېری او د چا محبت د رسول سره لګي د چا محبت ولې بالله د رسول سره بالکل نه دا کمیږي زیاتی په یو ځبانی نه د ټول کلمې ولا ته وګوره کوم چې کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله تاسو چې ټول یو شان د رسول سره محبت کوي نه په دې کې د ځمکه او اسمان فرق دی. بس کسان دي چې د رسول سره په نوم باندې ځا قرباني بس کسان دي چې خپل بچي خپل مال هر څه قرباني د پیغمبر لپاره بس کسان دي چې په خپل باندې وایي چې موږ په پیغمبر باندې مینیو خو بیا چې نه امام لا مذهب لا کې یو کتاب لا قران حدیث نه علاوه هغه له ترجیح ورکوي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې اوس د دې په ایمان کې او د اولنی کس په ایمان کې ځمکه اسمان فرق دی او په محبت کې څه دی فرق دی. د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کول د دوه خبرونو جوړ لدا محبت د زړه احساس مشاعر القلوب پزړه کې د محبت خو صرف په دې باندې محبت نه کافي کیږي چې بزړه کې صرف محبت وي که صرف بزړه کې محبت شونده ته ګوره خصفاوي چې بریلیان ګوره پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دي دا خبره ګوره دا چې بریلیان پر رسول الله باندې دي مین دي ګوره تاسو چې دغه دشمنان دي نه ابي مین دي خو نقصان دا دی چې صرف دغه محبت خلی پوری دی او د زړه کم مشاعر چې دی هغه دی بس د رسول صلی الله علیه وسلم متوالی بجړای شي رسول صلی مترایت شي بجړای فقط د دینه مخکې دا خبره نه دي. دویمه خبره به دي کې لازمی ده او محبت الجوارح چې ستان دامونه د رسول سره محبت کوي د زړه کې چې محبت کړه برابرۍ کنه هغه باندې باندې سي هغه ښکاری یو سړی د رسول الله سره محبت کوي اندامونه پته لګي چې هغه په طریقه په پوښ له سړی د رسول الله باندې صحیح مین دی. یو سړی دی وایي په رسول الله باندې مین یم دغه سره محبت کوم په مخ باندې خخ کولی ګیره ده کپڑے د رسول الله په طریقه دي ناس ته پاسته دغه په طریقه ده خبري دغه په طریقه دي د پرتګ پنسي د گیټونه بردي او دغه شان بیا ځه هر څه دغه رسول په طریقه دي د دلیل له چې دې سړي په ځل کې محبت حقيقي محبت شته دغه تابعداري کوي لګي چې کوم عقیده خو له هغه د کومه طریقه چې خو له هغه در یې سړي چې په رسول سم باندې مینه ها او مخته چولو ګوره بالکل صفای نه ګیرشتي نه بریدشتي یو سړی چې په رسول سم مینه د انګريزانو بلار دي یو سړی چې په رسول سم مینه قبرونو ته پروت دي یو سړی چې په رسول سم باندې مینه او امام سیب د ټولو اوچت دی یو سړی چې په رسول سم باندې مینه او مذهب د ټولو غوړي کوم فقهي مذهب په چې خلک روان وس ګوره د محبت د رسول سره برابر نه دی. ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده وی تعصي الاله وانت تظهر حبه
د الله نه فرمانی کې او خلکو د ښکار کېده چې په الله زړه الله سره محبت کوم هذا محال في القياس بديع دا کې دینش نه کېدو خبره په ظاهر کې خوسته حالت دي چې منی نه ولا خبره او په ځل کې او په خپل باندې وی چې زه په مینم په الله سبحانه وتعالى باندې سره محبت کوم شاعر وې دانی شي کېده ولي لو كان حبك صادقا لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع کته چې رښتینه په خپل محبت کتاب دا خبره منل ځکه چې څوک چې سره محبت کې دا خبره مني نو په دې زموږ په دې جون کې وګوره لکه انسان د ټولو نزيات چې محبت کوي د مور پلار سره د مور پلار نه مد به د خځې سره کوي د بچو سره کوي نو دوی هر خبره مني کنه مني ولا ولو د ټلیفون کې د پاکستان نه مال پلانې شهر او پلانې د غریب کوشش کوي ټول عمر چې دوله دا ولي خځې له ولي مور پلار له سوري ورځي چې محبت وسره کوي نو کوم سره چې دا وی چې پیغمبر مینه موږ به ګورو چې د عمل څنګه دی کله د عمل د رسول په طریقې برابر به پوښي چې دا سره پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې مینده او هغه سره محبت کوي دا هغه انسان سره د محبت مبارک ونن بس کو چې داغه مبارک رب العالمین وی لقد جاءكم رسول من انفسكم یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر ستاسو نه یعنی هغه انسان دی انسان واغه الله ول پیغمبري ورکړو لقد جاءكم رسول من انفسكم ومخکې صفات وره کله دې صفاتونه بعد نشته په ځل کې د رسول سره محبت د ټولو نه زیات نو د مور بلار نه د بچو نه د مولیانو نه د کتابونو نه د هر څه نه زیات محبت ستاسو د رسول صلی سره نو نبیا پوښ چې ته په یو کګل رواني او د دې کګل چې په نمونو کګل غره بل تر ته دی ورسي الله لقد جاءكم رسول من انفسكم صفات عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم کله چې پتا سو باندې سخت جوړیږي د دې پیغمبر نه راخوخ استاذ لپاره سخت قطعا نه خوخه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ډیر رسناک ته چې تاسو خیر در ورسه الله اکبر ډېری رسناک ته چې موږ ته دین واضح کړي د باز کې سوي دین ناقص ته وي حدیثونه کې پلانې شوغه الله خو دې ډېری رسناک ته وي تاسو ته دین واضح کوي حریص علیکم بیا مخه ته وره قربان شم د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زو مور بل دې قرباني به پیغمبر باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې الله ډېر مین دی ډېر شفقت دې پزړه کې د مؤمنانو سره یو محبت دی د دې انسان مبارک د سره د محبت مبارک کوم خبرې کو د هغه انسان سره محبت مبارک کوم خبرې کو چې الله وي او دې آیت ګوره غو کې دی ګوره دې آیت غو کې دی او زړه ته کوز کوي قل اے پیغمبر وای دې خلکو ته ان کان اباؤکم کستاسو پلار نکا وابناؤکم استاسو زامن واخوانکم استاسو رونه قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم أستاذ خزي وعشيرتكم أستاذ خانداننا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها كمالون جتاسو قتلي دي ودغا وتجارة تخشون كسادها وغا تجارتون جتاسو كوي ومساكن أستاذ ذكورنا ترضونها جتاسو خوختي احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله کړه دي شنو سره او دغه انسانانو سره ستاسو د الله نزيات محبتي دغه سره ستاسو محبت د الله د محبت نزيات او د پیغمبر د محبت نزيات او د الله په لار کې د جهاد سره د محبت نزياتي نو بیا وورو دي خبره ته غوږ کړه فتربصوا وانتظار کوي خدای شي انتظار کو رحمتونه براوريږي برکتونه براوريږي نا انتظار سکوي حتى ياتي الله بامر ترديج الله خپل عذاب راولي به انتظار د عذاب کو یا خو په دنیا کې عذاب دی او یا چې د قبر کې خو د عذاب به شروع کیږي د باندې د پلار نکنه زیاته مینا د بچو نه زیاته مینا د کور نه د مال نه د تجارت نه د هر څه نه زیاته مینا نن سوچ را باز کې سویني موږ پر رسول سم باندې مهینیو د مور پلار د پاره د بچو د پیسو ګټلو د پاره د تجارت د پاره د کور د پاره د پټي د پاره د زمکه د پاره د رسول صلی الله علیه وسلم
هغه طریقه بده کې نه کمپنی کې کار کومه پیسې ګټم وړوله بچوله کمپنی ولدا ویلي چروره موږ سره هغه سره کار کوي چې دا غیره نه موږ سره سمارټ سره دوی ته سمارټ ویني سبا او کدا خپلواله دغه او سمارټ انسان دغه نه دغه خپلواله زرالم او خپل اندګدم او دي توف لړې به تو کومه کته چې یو شی زما د پیغمبر د طریقې سره ټکراو خوري تاسو د خپلواله وای او د خیرتوب وای دا قمقلتیا ده ها اوس باز کمپنیانو د شرط خو ده دته وي چې ته به دې کارو کې چې دا ګیره نه پرې هدا سوچ کو یو طرف ته مور پلار دی بچی دی هغه له پیسې لګلې غریبانو ماته په انتظار کې یو طرف ته محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دی اوس د ایمان خبره څنګه ما پاوله کیږي اوس د محبت پته به اوس لګي چې دې چا سره ډیر محبت کوي لکه دوی چې پلانیا دغه دی کمپنی او دغه دی تجارت او دغه دی مال او دغه دی چابيان او دغه دی پانی او دغه دی ورقي او زلالم سلام علیک او سره رسول مين نه هر سنه زیاته مینه د رسول الله سره کوي یو سره نه سو کوله دغه ځکه د مور پلارم غریبانه مونږ ته نهستی او بچی مور خص کی دی زمکه مغسته ورجو دي نه زوج بس کومه ته زه رزق پسې به کم ځکه منډي وامه او دا سخت غری ته صحیح ده دا سره فتربصوا انتظار کوي د شي حتى ياتي الله بامره تر دې چې الله خپل عذاب راوي څومره خطرناک تهدید الله سبحانه وتعالى ورکي څومره یې خبره کوي وی ګوره به انتظار کوي زما د عذاب درځي به باندې ګوره درته وایم چې سو پوری د دې ټول دنیا نه لکه ځکه استاد ته دا وایم چې مور پلار بچي خزا د تفصیل بډیر شي خو لنډه ده چې د دې ټول انسانانو نه او په دې دنیا کې چې سدي د دین زیات محبت ته د الله سره نکو نو اسبه د ایمان داوی کې او بیا د الله د محبت نه بعد د دې ټول مخلوقات سره د محبت نه زیات محبت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نکو نو اسبه د ایمان داوی کې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته مشهور حدیث ته تاسو ته بیان لا يؤمن احدكم تاسو پوری سره وخت پوری مؤمن نشي جوړې دي حتى اكون احب اليه تر دې چې ما سره محبت نه کړي سره به موږ محبت کو به موږ ټول مؤمنان یو نه حدیث مخ کې شتي صبر حتى اكون احب اليه تر دې چې د ما سره محبت کوي من والدي وولدي والناس اجمعين د خپل مور پلار نه زیات د خپل بچو نه زیات لنډه دا والناس اجمعين او د ټول خلکو سره محبت نه محبت ما سره کی چې کله ما سره محبت کو د مؤمن دی د ټول نه زیات او چې کله نه کو دي شي نو به د ایمان داوی کوي دا هر څه خبرې د الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د پیغمبر په دي انسانانو باندې په دي مؤمنانو باندې دومره حق دی دومره حق په دوی باندې خپل ځانونو نشتی نور ته کم تفصیل بیان کما مور پلارم پرې ده بچیم پرې ده خزم پرې ده ستاسو د نفس په تابه باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې د باندې محمد صلی الله علیه وسلم دی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ځکه حدیث کې راځي امام بخاری دا حدیث راوړی عمر بن خطاب رضی الله عنه رسول سره روانو او یا رسول الله زتا سره د هر چا نه زیات محبت کوم الا من نفسي سوای د نفس نه چې نفس انسان ته ډېر ګران خپل نفس رسول الله الله نشي کېده والذي نفسي بيده باغرب من قسم له چا په لاس کې زما ساده حتى اكون احب اليك من نفسك تر دې چې تما سره محبت وکي د خپل نفس سره د محبت نه زیات لکه سبب عمر وی یا رسول الله تاسو سره محبت کوم د خپل نفس نه زیات سره کوم رسول الله الان يا عمر وس خبره برابر شو وس صحیح خبره وکړه الان يا عمر خپل نفس نه زیات محبت چې کله ما سره کې به ته صحیح مسلمانی دي خبر ته ګوره غوږ کې دی ګوره بل چاته نه کوم ګوره خپل نفس سره به دومره محبت نه کې څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي ریالونه خلا پریدا او ډالر پریدا موږ ډالر او ریالونه ګډوډ کړیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ران لري کړي
دا پرې چې مولا کتاب لیکل دی یا یو مولوی صاحب دا وی خبر نه کوم خپل نفس نه زیات محبت به رسول الله سره کې ال بدر مسلمان جوړي حدیث کې راځي امام بخاری امام مسلم راوړل مشهور حدیث دی ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان درې خبرې چې بچا کې د ایمان خوږواله به محسوس د ایمان خوږواله به په دې جبه به راشي د ایمان بورې خون ور کوي او چې درې خبرې بچا کې د دومره خوږ ایمان چې ته پوښتنه کوي چې ته پوښتنه کوي و ایمان دې څنګه دل سم خون ور کوي د باز قسم په سړی شي وای موږ کو خون بګی نشته درس ته جکین خون نه راکې ذکر او ذکر کو خون نه راکې jihad لزو خون نه راکې وجه صدا پتا کې به مریض نو ډاکټر چې کله وسړی نه جوړ شي به ډاکټر به زی بوزي نو د خولي خون بدل شي د بیماری سره بیا ورته هدیه کې مټای ویوړو چې خواږه شیندوري ایو چې به کې خو د دې سره وړي دی نبی او موږ څه کو دا مټای به بدلو ها چینو به زیاته ګولګه مټای کې چل شي چل خو د بجبه کې دی چل د بجبه کې دی یو سړی عبادت کوي د رب العالمین او دل خون نور کوي نو چل په عبادت کې الله بندگی کې نه چل په انسان کې دی ولول خون نور کوي یو سړی وایي چې په دې حدیثونو کې ول ټول دین شته څه قرآن حدیث کې شته پرانی مصب پرانی منګوایو دین پوره دی خو چل بچا کې دی چل په دې سړی کې دی چل یا خو په دې کې دی چې جاهل نه پوي دا مسلې ته نه دي معلومي یا متعصب دی یا غریب چې دنه د پیغمبر نه علاوه چې د بل چا سره ډیر محبت کوي سره سمروز خوشتي کنه په دې دریو خبرو کې یو د رسول صلی الله علیه وسلم ای ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما چې کله الله او د الله رسول دا غوي سره د الله نه علاوه د الله رسول نه چې څومره خلک دغه نه زیات محبت دې دوه سره کوي رب العالمین سره او د چا سره رسول صلی الله علیه وسلم سره بیا به د ایمان خون ملاوي بلکې دا غبریدا الله سبحانه وتعالى په ډیرو خلکو باندې عجیب امتحان راوسته او مفسرین وایي چې خلکو به دعوی کولی رسول الله په وخت کې منګ مینو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منګ مینو او منګ محبت کو منګ د الله سره محبت کو او چا ویز د الله د پر په پلانې کارو کوم او چا ویز په پلانې وکم اوس پته نه لګی دا سره ویز په الله سره د الله سره محبت کوم د الله په دین باندې مینه د پته وسنګ لګی د رسول مخاطب منافقان راتلو کنه راتلو هغه ټول سوي چې موږ د الله سره محبت کوو کنه کوو ټول یې موږ کوو اوس باندې کې بسنګ معلومو چې کم یو رښتینه کم دروغجن دي رب العالمین واجب امتحان راوست یو آیت نازل کوي آیت څه دی وګورئ کېږي قل اے پیغمبر وای دې خلکو ته ان کنتم تحبون الله کچرته تاسو مینا کوي د الله سره فتبعوني نو تابعداري کوي د دې پیغمبر يحببكم الله الله بس تاسو سره محبت کوي او يغفر لكم ذنوبكم او تاسو ګناونه به وبخي الله امتحان دی ته الله سره محبت کې داو کې الله سره محبت بس دې موږ ګوري ته رسول تابعداري څنګه کې سبب ته وری او بیا چې دې د رسول تابعداري وکړه نیو خطبه دې داو کې رښتینه ثابت شو خو غټه کوم فائدہ چیرله يحببكم الله الله به تاسو سره محبت کوي ويغفر لكم ذنوبكم وسس ګناونه به وبخ الله سره محبت د الله د پیغمبر سره محبت ته او د الله د پیغمبر سره محبت چا سره محبت ته د الله سره محبت ته من يطع الرسول فقد اطاع الله لوي او چې د پیغمبر خبره ومنله د الله خبره ومنله ځکه چې پیغمبر چې کوم خبره کوي خو الله دین بیانې کنه او د دین د کوم ځای راغله الله طرف نه راغله وما اتاكم الرسول فخذوه چې پیغمبر ضروري هغه والی عمل به شروع کوي نه تقسیم نه کو چې پیغمبر وړي تقسیم به کو کنه د عربو ځاله مذهب شو
زمون پاکستان انډیا د خلکو جدا مذهب شو، بیا د ایران او فارس ولې کوم دي دغه جدا مذهب شو، بیا دې چې په کته راځي د انګريزانو طرف ته افریقي ملکونو طرف ته جدا مذهب شو. دې چې وکړو سم خیال لې وما آتاکم اے مسلمانانو تاسو ته الله وی پیغمبر چې صدر وړي دا ټول به منئ. وما نهاکم عنه فانتهوا سنه چې من کړی تاسو ټول به دا غینه من کېږي. دې ته ایمان وای. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی ویا رسول الله متى الساعه قیامت به کړي. عجیب سوال وکړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غله جواب ورنکو. بیا غو دویم پیرو رسول الله بیا غله بدریم پیرو رسول الله غله بیا غلار دی جمعه یو ګوټ کې شاته کېناس. نو صحابه خپل منځ کې با شروع کو چا وی رسول الله خبره کس نه دا ورېدلې، چا وی وورید خو خینه شو او چا سوي دا د صحابه محبت د رسول الله سره ضبط یو څو مثالونه به ذکر کوم په دې درس کې ان شاء الله چې صحابه څنګه محبت به د رسول الله سره کوو، چې به تخپل محبت ته وګوره دا غوغه ته وګوري چې څومره وبو کېته. نو د صحابه د خپل منځ کې لري او د رسول الله خبره خوخه نشو، چا وی دل نو پکار او چا وی ووري د خدای نه انګار کو، چا وی ووري دلی نه. نو بدی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اين السائل کوم ځکه د قیامت مبارکي ته پوښتنه کوي یا رسول الله زم ماذا عددت له ستاره دې کړه کې سیمه پوښتنه کې چې کله راځي. دا اصل خبره ده تیارې وکړه مرګ به کله راځي. دا سوال دی مرګ د پاره دی کړي سړي دا اهم سوال دی. ځکه مرګ وسراغه که سبا راځي او کله سکل او شل کله بعد راځي خو ته تیارې کړه دا اهم خبره. خو ته د پدری چې مرګ سبا راځي او سړي ور کړي نه جواب ته ملاو شو څه پیدا وشو هیڅ پیدا ونه شو. هغه سړی ساده خبرې کړې یا رسول الله ډیر څه خبرې نه دي تیار کړي خو دومره دي چې الله او د الله د رسول سره محبت ډیر کومه دغه تیارې مولخه مضبوط کړي. سبحان الله الله او د الله د رسول سره محبت ډیر زیات کومه. رسول الله متوي انت مع من احببت زما سیدت چې سره محبت کې د غو سره به د قیامت پورس الله سره محبت ډیر کې د پیغمبر سره کې دوی سره به صحابه سره محبت کې دوی سره به دیندار خلکو سره محبت ډیر کې دوی سره به یو سره وی چې زمون چې امام دې د ټول غوړې د سره زیات محبت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابهونو قیامت پر بچا سره د سره به او دې شی بیا څوک په دمانو مېند څوک په دنیا پرسو مېند. انس بن مالک رضی الله وی په الله مې قسمی په دغه ورځ چې موږ څومره خوشاله شیو دومره چې بل موږ خوشاله شي چې څوک د چا سره محبت کې قیامت پر دغه سره په دې خبر موږ څومره خوشاله شو. بیا انس بن مالک وی نو وی زه د الله سره د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر او د عمر سره وی محبت کوم وی دغه په شان نیمه خدای سره محبت ډیر کوم وی زه د پیغمبر په شان خو نه زه د ابوبکر نه په شان عمل نشم کوله، زه د عمر نه په شان عمل نشم، د عثمان نه په شان عمل نشم کوله، د علی نه په شان عمل نشم کوله. خدای سره محبت شتي د سره به قیامت پر او کوشش کوم چې دغه په لار باندې مضبوط یم مستبد دغه سره خدای ته چې ګور دا اول نه د اخره پوری دا بیان اول نه د اخره پوری دا خبره بار زنی شم کوله خو هر ځکه ځان سره بزین کې ساته چې د محبت نه مراد هغه محبت ته چې پزړه کې او بندامونو باندې صحیح خکاری او د رسول الله تابعداري بریلیا په رسول الله مې سم خیال او رسول الله سره قیامت ورځ عمل نشي څنګه د رسول الله سره دنیا خلک وي دا مقلدین متعصبین دوی موږ د رسول الله سره محبت کوو قربان شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هي ضرورت شي او د رسول الله په نوراني طریقو کې کامیابی ده. په نوراني طریقو کې او طریقو ته وخه ودا طریقه رسول الله کړو جی دا څنګه مذهب کې شتي څه د تاوی نوراني طریقو کې کامیابی ده اوس په عمل وکړه خبره صرف د خلی ده د خلی نه خو نه زی صرف د خلی موږ وایو چې د څومره آیتونه چې زوی ما څومره حدیثونه چې بزوی ما نو د شرط وسره لګوي چې محبت هغه محبت چې بای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقيقي تابعداري هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې داغه دی محبت تو ګور زمنګ سره د دې سره موږ څنګه محبت نکو. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر د مقبرین راغی او مړو لپاره دواګانی وکړي چې کله واپس راغی نو په لارې وی وددت ان قد راينا اخواننا ارمان چې ما د خبرونه لیدلې صحابه ته یا رسول الله موږ استا اولسنا اخوانك
ولمنګ ستارونه نیسو رسول مدینه ته زمارونه ته زمرګری اصحابي صحابو درجه ډیرو چته رونه سوق دي ورونه اغه دي چې زما د مرګ نه بعد برازیل زبېلی درې نه په ما ایمانی تا چې ته سوچ کړی دي چې ترمان دي کړی د رسول سم ملي درې چرته دې درجه محبت تر رسیدو چې رسول په موږ په ګوره ارمان کوي چې موږ سره ملاو شو او موږ یې ولې دي او زمونږ یو ارمان دی چې کله موږ دغه اینو ها سبینو تسبیح پیسې ریالونه ډالري ویزا کمپنی مزدوری ټول ژوند بدل کی تیر شي اخره کې تابوت توا چې الله دې وبخوي خبر بلاسنیو کی صفت سکی الله دې نر سړیو شي چې کړو دنیا بل تر پړولې چې ته فلسطینی فتح کړي فلسطین آزاد کړي د يهودونو کچې ته بل ځکه مسلمان نه وي مزدوری کړي د خود نه مزدوری کړي دولوي صفت کی رسول صلی الله علیه وسلم وی زما زړه کې چې خبرونه مې ولیدې په خپل زړه کې دا غټ ارمان ساته چې ما د پیغمبر لیدل الله به ته وخی په آخرت کې او تاسو سره ملاو کی بیا غ صحابي رسول ته یا رسول الله ولته به پیژنې سه قیامت ورځ به دوی پیژنې چې دا به هغه دی ورسته چې ایمان راوړ رسول زموږ ته وی کوشي سړی دا غسر اسونه او په دې اسونه کې بعض اسونه دي چې د غوی د تندي او د خپې د سپینی لکه نور رنګي خړ دی یا تور دی او د تندي سپین دی د خپې چې دی دا سپینی دی نه دی په نور اسونه کې نه پیژندل کیږي او یا رسول الله نه پیژندل کیږي دا شامل زه پیژنم نه بیا به حوض کوثر وبور کوم رسول الله دغه حدیث کې وي نو سکسان به په دې لین کې ولاړی ملائکه راشي دکی ولور کې بار ته به گزار کی وي زبوته مې چې دا زمو امتیان دي پرې چودري وي تا ته په دې نشي دوی ته نه بات څه کارونه کړی دوی په دین کې چې کومې نوې خبرې راويستې وي دوی چې ستا په دین کې کومې تبدیلیاں کړې وي دوی چې ستانه علاوه د نور خلکو سره کوم محبتونه کړیو دوی دا کړیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بمو اتباعی د دوی لپاره تبادی شي لري کوي باري بیا د حدیث ګوره نظریات ساته حوض کوثر نو بصری په امیدونو نه ملوي د حوض کوثر نو به فقط په دعاګانو نه ملوي پر عمل پکار دي او عمل لري چې رسول الله طریقه به مضبوطه راونی شي بیا د صحابه محبت ته دغه نه به یو سو مثالونه ډیر اوږده مثالونه لنظم اگر که مثالونه الحمدلله په دې خبره مونږ ته ډیر معلوم دي او ډیر یاد دي په دې اصولي ځکه چې نورې مسلیم پاتې دا یو مثال دوا یا درې دا په پیش کې تاسو ته پته ولګي چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو علی رضی الله عنه وی چا دې تاسو کوی کیف کان حبکم للنبي صلی الله علیه وسلم تاسو محبت رسول سره څنګه وی زموږ محبت د رسول سره داو چې د بچو نه زیات محبت موږ دا غسر کو د خزینه زیات محبت موږ دا غسر کو د مال نه زیات محبت موږ دا غسر کو بلکې وی چې سخت ګرمي او سړی د تندینه مړکیږي په دغه ټینګ کې چې یو بو سره سړی څومره محبت کوي د دې نه زیات محبت زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره د لند خبر علی رضی الله د صحابه مبارک کړي چې دغه محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره هغه څومره صلح حدیبیه غ واقعا عروه ابن مسعود راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې د رسول سره صلح هغه شرطونه خودو خبره کوله کله چې واپس لاړ قریش ته نو ته وی قوم والله لقد وفدت على الملوك یو خبره ساتي ګور زب بچانو بس ډیر تلم وعلى قيصر وكسرى والنجاشي او کسرا او قیصر او ټول بچانو بس تلم خو مدیسی بچا نه دی لیدل چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څومره چې د دې سړي د مرګري د تعظیم کوي سړي کی اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته ده وی کچرته خراش کې به تو کو خراش کې سي نو دي صحابو بو ته لا سني وي زنګ ویلا سني کې ولګي تاسو محبت د رسول الله سره او چې هغه بو ته امر کو نو دومره تعذيب کول چې یو بل مخ کې کېدو
چې زه کومه او بل وی زه کومه. واذا تكلم خفضوا اصواتهم او کله چې وی خبرې کوي او ټوبې غړي ولاړ او نظر به نو چته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې مرګري د رسول زکه دغه وی دا بريده رضی الله عنه وی کله چې موږ د رسول الله مجلس کې ناس لم نرفع رؤوسنا اليه اعظاما له یا تعظيما له موږ چې کله د رسول الله مجلس کې ناس موږ چې د برغه ته نه کتلې د رسول الله تعظیم وي زموږ په ځړ کې دومره محبت د رسول الله سره چې دا مشرک گواہی کوي وی چې څه خبره وکړي نو یو بل سره به جنگ جګړه کوي یو وی کوم بل وی کوم او موږ ته د رسول الله خبر راورسي ها زه صحیح شو دا وابیانو لپاره شو وابیانو به عمل کوي خاطر په څه باندې عمل کوي زموږ لپاره مذهب شتي کنه زموږ لپاره ولي سیب دی او موږ ته بیان کوي کنه خو دې حدیث سره وسکو دا وابیانو حدیث دی د پرې جواب عمل کوي دا کوم محبت شو محبت خو دې ته چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر روانو يمشي متجها للمسجد جمعه طرف روانو جمعه منزله فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وورده ايها الناس خلقوا كيني الجمعه کې خلق ولاړو الجمعه خطبه رسول الله کوله رسول الله ته خلقوا كيني ويفجلس ابن مسعود في الطريق عبد الله بن مسعود د جمعه تر رسیدل خو د دروازې کې کېناستو بار غرموت ناست نه سکسان رالو فمر به جمع من الصحابه ابو عبد الرحمن وتهون بلاره کې ناسي چې ګورولي ناغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلی الله علیه وسلم کېنی ممکن استو دي ته وېسه ها محبت او تابعداري هغه تر ورسي کېنی نه په نور کې کېنو ودنه جمعه کې غوځي شتي نه په نور کې کېنم خا قالین شتي پوس نه په کارو باندې کېنم خا سید چې رسول الله چې کېنی مذهب کې څنګه دي چې کېنی وکنه وکېنی سید رسول الله چې کېنی خدلته د مزدوریم ده کنه هغه سره یعنی څومره وزرونه به موږ جوړ کو چې رسول الله خبره عمل ونه شولې ذو بالله او یو دادی چې څنګه وته خبره د رسول الله رسي چونکې چنانچه کیو ولې پلانې حالانکه د قصې وګینشتي چې کله یو سړی چونکې چنانچه شروع کړو کنه نو پوښي چې بزړه کې سره بزړه کې تورواله او د مصر یو عالم د غټ محدث دی او سلفي عالم د الله سبحانه وتعالى د غي حفاظت کی شیخ مصطفی العدوي حفظه الله زغفل ځای دغه درسونه دغه بیانونه رضایت اورم دا شوق مې چې الله سبحانه وتعالى ماته دغه زیارت نصیب کړي دا سره ملاوي شو الله سبحانه وتعالى دې موږ ته اسانه کړي دغه وجه چې ډېر عجیب انسان دی داغه نه یو پیر ته پوښتنه کړي کله چې ویتا علم کو څنګه علم د پاره هغه یمن ته تلو یو په یمن کې ما علم کو نو ماته یو حدیث د مخ ترغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با غالبا لباس ودی شو چې صادر او لنګ بو صادر او لنګ به رسول الله مچوره نو بس بیا سحر لچې جمعه ته لړ منځل نو لنګ او صادر مې چوله او شیخ راته وی نن څنګه لنګ او صادر کې ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی کنه چې رسول الله کړی وي ما چې بس په دغه باندې عمل کوو چې الله ثواب راکړي برج مورج د رسول الله وختله غټو به باغی باندې عمل او به دي مثالونه ذکر کول نه دي زموږ سره محبت دې سره پر رسول الله دور مې نه ځکه چې په دې شی وخت کې لنګ او صادره چور خلک بسو ایستا مبارک دې ټول خبر ته سوچ کړي نه دې کړي دې نن سبا د لنګ او صادر خو رسول الله په دې چور ځکه چې دا وخت لباس او نه رسول الله چاته ویلي چې تاسو یې چوي دا خو دې علي خپل محبت چې لکه عمل پیرایش لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله غوي و چې کوم حدیث ما را نقل کو تاسو ته پوښی چې ما په عمل کړي ځکه چې اول ما ته حدیث را رشي راورسي نو خلکو ته نه نقل کوم داغه پوری چې سو پوری بلا ما عمل نه کړه اول په عملو کوم به خلکو ته بیانو نو دې چې به د عملو خوش مثال کې د پنسي د ګټونو پر سټل دا واجب دي کې سری واجب دي کې خدای کارته وکړه خلکو ته بسل خبرې کوي څوک بسوي دا باز کسان دي زرا سره کوي ودته ګورلنګ او صادره چول خلکو به دوه بار کې سوي دي هغه دې تنې دي کتلی دي چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سکړیو دي محبت د رسول سره کوي یو بل واقعه به ذکر کو
ځکه چې وخت موږ سره ډیر نشتی. زید ابن الدثنه رضی الله عنه، زید ابن الدثنه دا په یو غزا کې مشرکین سره قیدی شو. نو مکی ته مشرکین بوتو او الته صفوان ابن امیہ دی واغستو او به دي تنعیم طرف ته راوسو. تنعیم د علاقه چیرې دې ته راوستو چې مړی کی زکه چې د پلار امیہ ابن خلف د زید ابن الدثنه رضی الله عنه وجلو په یو غزا کې. نو چې دا بدلتي واخله دا ټول قریش را جمع شو او فيهم ابو سفیان او په ابو سفیان مو ابو سفیان بس راغوي زیدا اسی ته پوښتنه د کوم جواب راکوي څه وي ستاسو خبره خو خدای چې دا محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو نه مرګره او په دې ټینګ کې ابو سفیان مسلمان شوی نو چې ستاسو نه مرګره موږ سره په دې کې ستاسو په دې ځبانی او نضرب عنقه وداغه سټ منګو وانت في اهلك وتدخل ورو سره ناس په آرام مزه کې ها ځنه چې د مزدوریانی کې پیسې ګټي نه بلګه زمکه والی پټه بوالي دلته پیغمبري هغه ته وکړو او تړلې شوی انسان او په دې انتظار کې دی چې سربتی کله وي دغه راوسته وته وکړو ابو سفیان په لامي دي قسمي زما دا خبر نه خو ته د سر والو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې زیبانی او زه دې پارامي مو دغه پخپه کې د ازغه یا غنه لاړ شي ته سر والو خبره کې د مدانه د خوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارامي بس پارامي ما نه سر وایس خبره نه چې سره په دې باندې رسول الله پریدي چې تانه بسر وو نو زر پیری زمنګ نه سر وو خو چې رسول الله ته نقصان ونه رسي. ابو سفیان دوی د تعجب وکړو وی په لمې د قسمی ما دې خلک نه دي لیدلي چې له چا سره دومره محبت کوي لکه څنګه چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مرګري د محمد صلی الله علیه وسلم سره کوي. دې محبت ولا خلک ما چرته نه دي لیدلي. ثم قتلوه وبیا غمړکو. دې محبت وکړ د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې په هر سبانی رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه مخ کې کړي. او په دې باندې نورم ډیر مثالونه خو غیله نزو ځکه چې بیا برنه خبره ډیره وګد شي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره سره محبت کوي په دې باندې دلیل څه دی چې موږ ته پته لري چې د رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دي. اولنې کار دا دی چې دغه مرسته کول په جون کې او دغه د مرګ نه بعد نو په جون کې مرسته دغه پر الله زمري پیدا کړو هغه زمونږ کار ها زمونږ کارو نه. د باس کسان وي اسی ارمان غار سره کوي چې په دغه وخت کې ولي الله ته په دغه وخت کې نه پیدا کړی دې هم سوجي کنه. الله په دې ټول مخلوقاتو کې د پیغمبرانو نه بعد د دې خپل پیغمبر د پر د مرګري ګوره چان کړی دی ګوره. نو ته چې دا وایي چې په وخت کې ولي نه ومه نو پوه شي چې ته دغه وخت حقدار نه وي. ځکه چې تاسو دغه حالت موږ ته ورخکاری نه سي د دنیا سره کوم محبت چې زمونږ دی اخرت محبت چې بجونی کم کمزور دی د الله سبحانه وتعالى په دین باندې مضبوطواله چې زمونږ څنګه دی ټول موږ ته معلوم دی کنه. نو موږ دغه زی حقدار وو نو زید بن الدثنه رضی الله عنه ولي الله دغه زی ول ور کړی دی هغه کې د صفت ته وي تاسو د سر والو خبره کوي زم چې غنه دغه بخ پکې ونه لګي ادي پارام نشي او زما سرکار څه کوي دا قسم محبت ونه خلکو ذکر الله د درجه ور کړو. نو په جون کې خو د رسول په جون کې صحابو چې کوم مرسته کړي ته پوس مکو. یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم د شپې کور کې او د کېدو او باغ وخت کې دي حالات چې همیشه بدري جنگ او د غزا او د حالات وونو هر ټیم به د سوچ چې لکه دشمن به حمله کوي څنګه حمله به کوي کړه سبا کو او زموږ سوچونه دی ها کوي زه ختم شو دفاعي حالات وسنګي کبل پر پاکستان ته اچانک لاړو الته وسکو کبل پر پلاني کجینه کار نه وېسم د مخ کې نه خو څه پکار دي کنه دي ځاره دا غوي به دا سوچو ک دشمن عملو کی سبق کو ک एकदम رسول الله صلی الله علیه وسلم چې jihad لبزو نو موږ به سکو دا ټولي خبري باغو د مخ کې نه سکړي دا به تیاری کړی. نو رسول صلی الله علیه وسلم په یو شپه باندې چې کله پریوتونو دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړو
وی کچا چوکیداری وکړه نه اسی دا خبره کور کې دا خبره وکړه نو بهر د اسلحه आवाज راغی څوک ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګور څوک را حالات دي چې جنگ حالات دي ټول لازم وګورئ سوچ کې چې دشمن دی او بل چې ټول دنیا د یو انسان ته یو شوی ده او دغه صحابه لګي د رسول الله دفاع کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک وی رسول الله سعد رضی الله عنه سکه وی چې د رسول الله چوکیداری وکما عائشہ رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور دي چې خوب کړي چې خنار امام اوریدل چې مطمئن پروت چې باري اوس مره ولاړل ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم باندې نه خطلې لپاس ما ته څوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم ټوکړي ټوکړي کړي نه سام سړی نه دي دي صحابو چې الله د مقام ورکړ د رسول دي دوی د دې حقدارو دوی کې څه خاص صفاتو دا غمرسته کول په جون کې دا کار چا کړی دی صحابو کړی دا غمرسته کول د مرګ نه بعد دا کار موږ ته پاتې دي او بالله مرسته کولای شي خدای په موږ باندې امتحان دی لکه چې الله په قران کې ویلي دا مرسته بسنګ کې مرګ نه بعد دا غږ سنت او دفاع په کوم ځکه چې د رسول الله د حدیثو خلاف خبره کیږي الته خپل خبره کې دا بس موږ بشرای شي شیخ بس وی زغله وند کې د مجلس سره وته مو غړ غیرت تکړه چې غله وند کې وروځي چې وجلې نه خره کمر کړي چې ګره سبا کیلو خرج ځان دي دروغ راوېستو ته غروغ راوته خو د رسول په سنت پورې خبرې وکړي ته خپل جسم سوچ کو چې پتا به گزارونه وکي تر دې سوچ کو چې تابانه به پیسې بندي شي د ملک نه بوزي علاقې نه بوزي دې سوچ راغسته د الله بنده تلم د مسلمانانو داوي کې دغه مرسته کول د مرګ نه بعد دی چې هغه د سنت دفاع وکي په کوم ځای کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت په خبره کې ته پاسه خبره وکي کله مولا کوي او کله عامي کوي مولا چې د رسول صلی الله علیه وسلم خلافي کنه دغه د حدیثو د دې مولا هیڅ قدر او قیمت نشته ګوره د عالم قدر او قیمت خو بدیده چې د قران او حدیث بیانې په باندې عمل کوي او چې قران او حدیث نه بیانې او په باندې عمل نه کوي څه قیمت شته هیڅ قیمت نشته بلکې دغه هغه عامي غوړه د کوم چې قران او حدیث باندې عمل کوي رسول الله د سنت دفاع د رسول الله دفاع کوم چې خبره کوي او د زمونږ ایمان دی الحمدلله او د زمونږ غیرت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره موږ دا وایو چې په کوم ځای کې د رسول الله خلاف خبره کیده د الله په توفیق سره د جواب ول داسې بند کو چې عمر له بند ساتي زموږ غیرت د رسول الله مبارک او په کوم ورځ زه خپل ځان الله ته سوال کوم د زما الله ته سوالي مخکې وین کړی د وسیم کوم بیم کوم زمیا الله په کوم ورځ چې ستاسو پیغمبر په چا خبره وکړه او په ما کې طاقت نه و د جواب ورکولو یا د دفاع کولو په هر قسمه طریقه باندې نو یا الله په هغه ورځ باندې مال مرګ راکا ځکه چې دا بیا غټه فتنه ده چې په ما باندې زما ایمان خرابي نبی زمانه پر د ازمکه غورنه چې ازمکه کې پروت ما دغه شرمنا د دین خو بچیم کنه چې زما په مخ کې وسړی پروسس پورې خان دي دغه سنت پورې خان دي یوازې دفاع دا نه چې ته دې سړي باندې گزار وکې دې ته وګوره سوچ مکوئ دفاع ما طریقې وي دا وخت مطابق په بیان باندې دفاع کې دي کله لاس طاقت تی په زور باندې کې دي هغه باندې رد کول په کتاب کې بدیم کې دي شي په ډیرو طریقو سره دفاع کې دي چې هغه حالات مطابق چې کمی رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کول دویمه خبره ده چې د دلیل له بده چې انسان پر رسول الله باندې مین دی د رسول صلی الله علیه وسلم خبره منل او په دې باندې لکه څنګه مخکې مونږه خ تفصیل وکړو کوم خبره چې شابه منی دریم دلیل دی چې او د رسول د پلانې سره پر رسول الله مین دی محبت وسره کوي د هغه د رسول الله سلام طریقه او سنت په خلکو کې خورول دغه تبلیغ کول دغه دعوت کول تبلیغی نصاب دی د سره د کتاب د تبلیغی نصاب دی ها حدیث رسول الله د سری تبلیغی نصاب څه مطلب دی هغه خبرې چې په تبلیغ کې کول غواړي دا کتاب دی کنه تیار کتاب دی اسمان نه راغلی بل کتاب زورشتي د اسماني کتاب راغلی تبلیغی نصاب دی د رسول الله د حدیثونو ټول تبلیغی نصاب دی د دې تبلیغ بکې د خلکو ترسه چې خلک په دې باندې
عملو کې خلک به دې پوه شي. څلورم دلیل په دې خبره چې او د پلانې پر رسول سم باندې مینده په دې خبره ناراضي کېدل چې سره پر رسول صلی الله علیه وسلم په بدی ردی زبا ناس مو دغه سره اتفاق کو او ځکه موږ ګوره د هر هغه انسان سره زموږ اتفاق ناراضي څوک چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې په دې مخلوقاتو کې څوک چته دا لنډه خبره د دې سره موږ قطعا اتفاق نشو کولای کله مې پلار دی او کاغه مې مور ده او کاغه مې نیکونه دي او کاغه مې نسب دی او کاغه پاکستان دی او کاغه افغانستان دی او کاغه پښتانه دي او کاغه پنجابین دي او کاغه عرب دي په دې خبره د چا سره اتفاق قطعا نشو کولای قطعا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دې مخلوقاتو کې څوک غوري په دې خبره تاسو اتفاق سره کوي مو به اتفاق نشو کوي د ایمان د الحمدلله پیزم دلیل په دې خبره باندې چې او دا پلانې پر رسول سم باندې پر رسول سم باندې درود ویل دا په پښتنو کې ډېر کم دي موږ بار د رسول صلی الله علیه وسلم د نومونو درود دي چې دا اواز نه راځي موږ ته نه اهتمام شتي حالکه رسول صلی الله علیه وسلم جبريل علیہ السلام خیری کړی دی والله دی هغه سره تبا کی چې ستا تذکر وشي او درود نو رسول صلی الله علیه وسلم امین خیری د جبريل دی او امین د چا دی رسول صلی الله علیه وسلم دی انت ولې زم بخیل کړي ولې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود نه ولې د خپل خله خوګې نه په درود باندې د خپل خله خوګه کا د خپل به سم خوګې په خله کې ودی یو خله خونی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وې او یو دلیل هم دی چې رسول سره محبت کې یو دلیل دی شپږم د رسول سره د محبت چې په دین کې چې څومره نوی کارونه دین بزن لري ساتي هر نوی کار چې په دین کې وشي د عبادت په دغه باندې په اراده باندې نه د بدعت ته د بد جاهلان په دې خبره نه پويږي بس په کله مولیان دی د جاهلان د کارونه کوي چې مولا جاهل شي نو موږ بګیله د چانه وکړو عامي که جاهل شي او جاهلی نه بدی کې څه دومره خبره نشته خو چې مولا جاهل شي نو موږ بګیله د چانه وکړو ابو رجو مولاوی دا خبر تقریر ما اوریدو وی یو کس ما سره په جاز کې ناسو او د اهل حدیث سلفیه دو او په دې څه وته ویلي کني وي دا واځي خبرې کی مخامو زموږ ماشوم په مخ کې بلتی سره خبرې نشي کولای ایمو ته چې جاز کې ناسي د بدعت نه نشي الله اکبر اوس دې مولا سره سوکو تاسو ما طریقو خو چې دې جاهز د سره سوکو مخه بدعت هغه دی چې انسان په دین کې نوې کارو کوي په دین کې دا دین د ټکو سره ساتي د عبادت په نیت باندې ځکه چې د عبادت په نیت یو کو نو مطلب دا چې ماته به ثواب ملوي چې نیک هغه ته په عذاب ملوي نو مسله د دین شو نو اوس په دلیل غواړو ځکه ته به د ثواب او د عذاب خبرې کې خو یو سره دا او په دې بوتل کې اسکی چې سری ودی دی ابلوتی بدعت یو کو کې رسول په طریقه کې د پرشتي د رسول په جون کې یا دغه په وخت کې د پرشتي کې بوتل وی چې وبس کې سپیکر دې بدعت یو کو په دې کرسي چې نه دي کرسي د رسول سموا دي قانون د رسول سمو دي لیټون د رسول په جمعات کې لګیدلی هغه نور جاهلان چې کمی کم چې مولوی سي تابعداري د جاهل مولا چې تابعداري هغه به خج جاهلانی ناغو به زیاتې ټکي سوي سبحان الله منګه وایو چې دا غټ مولا دی خلک نه مني ته ورسم دلایل ولور کړو غلي کړو بالکل د دلایل ها د دلایل خو نه رضایل دي دا رزیل توب دی خلق گمراه کول دي هر هغه کار چې د عبادت په نیت وشي او په دې دلیل نه دا به بدعتي د سپیکر استعمالول په دې کرسي کې نهسته د لیټونه لګول دي ته موږ عبادت وایو نو عبادت دا خو عام عادت دي په خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لنګ او صادر غالبا استعمالېدو ونن سبا خلک چې د کمیس پرتګال چې زمون خلک عرب خلک د توپ ډیر استعمالي د بدعت شو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ مشهور سولې په وخت کې چې د خروه د اسوه د اوخوه د ګاډي وو یو ګاډم بدعت شو او دغه د ماشومانو خبرې دي خو خیر سره دا خبرې نشي کولای وم دلیل په دی باندې چې او د پلانې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مین دي
د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه سره محبت کول او داغه د کور ول سره اهل البيت چې کوم دي دوی سره محبت کول د رسول د صحابه سره محبت کې چې دغه مرګري دي او داغه د کور ول سره محبت کې چې دغه کور ول خو بین افراط و تفریط نه به حد نه وړي او نه به حد نه کمی د حد نه سو کوړي دي لکه مثال کې شیعاګانو روافض ته عليهم من الله ما يستحقون دغه خبيثانو شجل کړي دعوی دار چې موږ د رسول سم په کور ول باندې مینو د اوسره محبت کو عجیب خبر ده وې د رسول سم د کور ول سره محبت کو وې د رسول سم بیبيان د کور ول کې دنه نه داخلي وي اسی دا سم عجیب خبره ده چې وسو کوی زما په باره کې چې د پلاني کور والا ستاسو ولنې سوچ چرته جی ها د پلاني خزا دا ولنې سوچ او دوی د رسول سم کور والا علي رضی الله ترزوي د رسول سم کور ولا د رسول سم د تر د زوی نو زوی قدر کور د اخوا کې چې رسول سم ته کم دي د چې رسول سم سره د شپې سملیم د رسول سم سره ټول ژوند تیر کړی وي دا د دوی مبارک سوی نه نه وي دغه پکې نه داخلي دلیل چې په قوم کې سمرس دی ها دوی دومره داوود شي محبت نشتی خو داوی وکړو موږ د رسول سم د کور سره محبت کوو نه نور صحابه کافران کړو والعياذ بالله ودا محبت موږ نه کوو دا محبت موږ نه کوو چې نور صحابه کافران دي په مقابله کې نواسب راوغتو نواسبو ناسبيانو دا وی موږ د رسول الله صحابه دفاع کوو نو هغه دومره دفاع کې غلو شروع کړل د باقي صحابه چې علي رضی الله کافر کو او د رسول الله کور ول کافران کړو دا طریقه صحیح ده دوړو زیاته وکړو دوړو غلطي وکړه او دوړو گمراه شو موږ په منځ کې الحمدلله رسول الله د کور سره محبت کو د رسول الله د صحابه سره محبت کو خو د افراط او تفریط په منځ کې نه د حد نه وړو او نه د حد نه کمیګو اتم دلیل په دې خبره چې او پلانې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد د هیڅ د تابعداري واجب نه منل لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري واجب ده دا دلیل دی چې او دا سره پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دي اوس یې سره وای چې د امام صاحب تابعداري په موږ باندې د لازم ده که سوکتي اوړي د مذهب نه به سکیږي بل دین ته وړي گمراه کی نه دی پر رسول صلی الله علیه وسلم مین دي نشته مين نشته محبت نشته بعض کتابونو کې لیکلي چې کم سره د امام صاحب د مذهب نه بل مذهب ته وړي امام شافعي مذهب ته وړي نه دیبا په جمی کې په یخوبو کې بل غوپی ورکو د الله بندنو تخویج سلورونه په حق دي سلور مذهبونه په حق دي نو پرې چې دی په حق کې وړي راوړي کله یو ته کله بل ته کله یو ته بل ته وسکیږي سلا دلیل به دی باندې چې نور نه مني او موږ ته دوی امامان نه مني امامان خو موږ منو راځي موږ ته پوښتنه کوي څنګه منو ته د پته ورې چې امامان خلک څنګه مني زموږ نه چلی زده کوي ها د امام صاحب د مذهب نه کو وړي دونه اتیا دوری بواله کی دا مسله دومره سخته شو ها او کله رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه پوری سو کو خاندي مولوی سي دغه مبارک سوي دغه یو خپل مذهب کې خوده کنه خدینا اتیا دوری شو او ندل په یخوبو کې غوفي ورکول شو او د امام صاحب د خبرې نه کووړې دي نه به خیر نشته او بل دا وره د امام شافعي مذهب باندې جسو کی د فقه کتابونو کې د خبرې خاوي د تګوري اسه خبرې نه کو د دوی الک هغه سړی چې د امام شافعي په مذهبي د هغه جنې سره واده نشي کولای چې کوم د امام ابو حنیفه په مذهب باندې او د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې چې کوم الکی ناغه د هغه جنې سره واده کولای شي کوم چې امام شافعي په مذهب لکه د يهودو نصارو مسله ده اهل کتاب سره زموږ طریقه څه ده کوم چې شریعت موږ ته خولې ده چې هغه زموږ نه جنکی واده کولای شي نشي او موږ دغه نه جنکی واده کولای ته دغه مسلې ته جوړه کړه داسې سادهګان دي او داسې قمقلان دي کوم چې نه پوي او کوم چې پويږي نو داسې گمراهان دي د الله بنده د امام صاحب چې دومره د اسمان ستوري ته جوړ شوی دی ولې دی جوړ شوی د امام شافعي چې دومره مشهور شوی دی
ولی مشهور شوی دی د امام بخاری چې دومره مشهور شوی دی ولی مشهور شوی په دې کې ورته بعض اشعار وایم چې شاعر ویلي دي او ډېر ښکلي اشعار دي نو تاسو ته نقل کوم او په دې باندې به بیان ختم کو دا اشعار ځان سره یاد ساتئ ډېر قیمتي اشعار دي او که عربي څوک نشي یادولی نو کم سے کم ترجمه یادول پکار دي شاعر دا وی يكفيك عن كل مدح مدح خالقه وقرا بربك مبدا سورة القلم وی کته رسول صلی الله علیه وسلم صفت غواړي نو د دې ټول صفاتونو نه هغه یو صفت کافی دی کم چې مدح خالقه دغه خالق ولا بخفله کړي په کوم ځای کې دی وقرا بربك مبدا سوره القلم سوره القلم غولنې زه ویلته ول الله صفت کړي بس کافی شو کنه دا غینه بعد به سوي او د دې وګدا شاعر دي ماته باز ابيات راغستي نبي سوي فمن ابو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم ابو بكر ذن وې د وحي نه مخکې سو ها چا یادو عمر وی سوکو د وحی نه مخکې د اسلام نه مخکې عمر نه سوکو علي رضی الله عنه سوکو هغه عثمان سوکو چې مشهور او چې د غنی سره د وحی نه مخکې چا پیژندو من خالد من صلاح الدين قبلك من مالك ومن النعمان في القمم خالد رضی الله سوکو د دین نه مخکې صلاح الدين سوکو چا پیژندو ک دین وسره نه من مالك امام مالک چا پیژندو ک دین وسره نه ومن النعمان في القمم امام نعمان سوکته امام ابو حنیفه رحمه الله وداجي في القمم داجي دمرو چتی دا کسان دا چا پیژندو کدا دین نه او کدا وحی نه دا سوی من البخاري ومن اهل الصحاح ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم بخاری سوکته او دا شپو کتابونه ولا سوک دی دا صحاح سته ولا امام سفیان سوکو امام شافعی سوکو دا چې دومره مشهور د حکمت ته خبرې به کولې ک دین نه ویني دا چا پیژندو نبی سوی من ابن حنبل فينا وابن تيمية بل الملايين أهل الفضل والشمم ابن حنبل سوکته وي امام ابن حنبل رحمه الله امام ابن تيمية سوکو بلکې دا په ملايين چې کوم اوچت خلق دي د علما دي دا سدي چې دوی سره دین نه دوی سره بسوي دا چا پیژندو په اخر کې دا خبره کړې او دې ته غوږ کېده من نهرك العذب يا خير الورى ترفوا انت الامام لاهل الفضل كلهم من نهرك العذب اي پیغمبر کوم چینه چې تاسو سره دا یا خير الورى ترفوا دا غینه وبس کلی دي زکه دي اوچت شي وی دوی انت الامام لاهل الفضل كلهم تدري طول امامي امام شافعی امام ابو حنیفه امام احمد بن حنبل امام مالک امام بخاری چې سوکم دي امامان او علما دوی چې اوچت شوی دي نو د دې پیغمبر په خبرو باندې اوچت شوی دي علم دې دنه کړی دی دته محتاج نو چې یو سړی راشي او دغه امام چې کوم دی ټول امام دی او دغه انسان چې داغه د چینې نه دوی وبس کړی دي دا خلک راوچت کی او په دغه پیغمبر د خبرو او داغه په اعمال باندې دوی له درجه ورکی دا به ډېر عجیب کار نه کوي چې دا یو سړی ته درجه ملو شو د قران او حدیث تلاسه او ته به دغه سړی چې ته په قران او حدیث باندې ظلم نشو نو دا مختصر ونته کې خبرې وي زمونږ په دې موضوع باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت کله تاسو خبرې ووري چې لازم خپش د دې مولیانو نه یا د عوامو نه نو به د زړه ټکور په دی ورګو د رسول الله محبت مبارک سووایو هغه زلم لک ټکور شي یا سوورو یا دغه په طریقه باندې عملو نبی ما غزل ټکور شي او لک خوشاله شي چې زه الحمدلله هغه لار باندې یو الحمدلله په غلار باندې یو اگر که کمزوري یو خو په غلار یو زما ته شتو نصیحت چې دغه ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره د محبت خبري او دغه سره د محبت طریقو چې مو ته اشاره وکړه د تفصیل نو د رسول الله طریقه مضبوط راونی سي عدوا عليها بالنواجذ رسول الله وي د جامع د غاخونه پر ابن کې داسي د جامع غاخونه چې به شي باندې ربن شي هغه مضبوط نیوي شي د رسول الله طریقه مضبوط رانی سي کنه
خپل شکل لباس هغه په طریقه به جوړوي کنه کوم خلکو چې لګيري وړي کړي کمی چې لري کوي دغه دا کوم چې پنسي په ځان په سره کاږي دا کوم چې خبره اترې د انګريزانو په طریقه کې دی یودونو سره په طریقه دی هغه په طریقه نه دی ګوره وېریږي کوم خبرې چې موږ بیان کړي او بدغه کې سوچ وکړي الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي په دغه خبر باندې عمل کول او څنګه چې الله سبحانه وتعالى بدی مبارک